اوس ګوره انداز بیان الله جل شانو د موسی علیه السلام خبرې څنګه ذکر کوي وکشه وتخه الله جل شانو فرمای وانك لتلقى القران من لدن حكيم عليم اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله جل شانو بتا تخامخ قران مجید درکې ادا قران مجید داسې اخو د کتاب نه داسې ذات ته طرف نه دی چې د هغه دوه لوی صفات دي یو هغه علم والده او د علم سره سره حکمت والم دی داسې ذات ته طرف نه تاته الله جل شانو د قران نازلی مطلب څه دی دا وروسته کوم واقعات را روان دي د علم نم ډک دي او د حکمت نم ډک دي دا مطلب دی الله جل شانو فرمای اذ قال موسی لاهله هر کله چې موسی علیه السلام خپل بیبي ته وی چې انی آنست ما اولد نارا اور سآتیکم منها بخبر زه ورځمه چې تاله د دې څه خبر راوړم سآتیکم منها زه تاسو ته خبر راوړم د دې نه او آتیکم یا زه تاسو ته راوړم بشهاب قبس یو لمبره ته د اور راوړم لعلکم تصطلون د دې دپاره چې تاسو خپل ځان ورته ګرم کړئ الله اکبر دا اخلاق دي د موسی علیه السلام د خپل بیبي سره د چا سره د خپل بیبي سره ګوره زمونږ په معاشره کې چې کم سړی د خپل بیبي سره محبت کوي موږ ته دوس وایو موږ ته بېغیرته وایو موږ یریږي تې حالانکې داسې قصه نه ده ګوره یاد ساتئ او کم سړی چې په ښځه باندې زورور وي هغه زموږ په نس باندې صحیح پښتون دی حالانکې دا الټه ده کم سړی چې په خپله باندې غالب وي دا بېغیرته وي اوس ته حدیث پیش کوم او کم سړي باندې چې ښځه غالب وي دا د الله جل شانو په نس ډېر معزز وي ترمذي شریف کې روایت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې اکرم النساء د خپلو زنانو عزت کوئ یغلبن الکریم ویغلبهن اللئیم هغه سړی چې هغه رزیل سړی دا به په ښځو باندې زوروري او چې کله ښځې په یو خاوند باندې زوروري وي نو دا سړی به ډېر عزت والا سړی نبي علیه السلام ترمذي شریف کې روایت دی اوس وکړې د موسی علیه السلام عزت ته د موسی علیه السلام اخلاقو ته چې په کومو اخلاقو د هغه گفتگو چې ده د هغه انداز گفتگو انداز بیان د خبرو هغه طریقه د خپل بیبي سره هغه ډېره ناشنا ده چې کوم ځای کې دلته خپل بیبي مخاطب کړې ده که نه نو جمع په صیغه مخاطب کړي تاسو دلته کښېنئ زه ورځم چې تاسو له د هغې ځای نه خبر راوړم یا تاسو له د هغې ځای نه څه اور راوړم د دې لپاره چې تاسو په خپل ځان ګرم کړئ د جمع صیغې سآتیکم د موسی علیه السلام سره صرف خپله بیبي ده داسې پکاره سآتیکي زه تاله راوړم سآتیکم زه تاسو له راوړم منها بخبر د هغې ځای نه څه خبر راوړم چې څوک راته لار وښیي رڼا ده لګېدلې کېدی شي څوک او آتیکم یا زه تاسو ته راوړم تاسو ته خپلې بیبي ته څه وایي تاسو ته مونږ ته څه وایو دې خوا راشه دا زموږ انداز د موسی علیه السلام انداز د خپلې بیبي سره د خبرو ګوره آتیکم سآتیکم زه تاسو ته راوړم تاسو دلته کښېنئ زه تاسو ته راوړم د څه دپاره بشهاب قبس زه تاسو ته د اور یو لمبه راوړم لعلکم تصطلون چې تاسو پې خپل ځان ګرم کړئ